مؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. او بل آیات کریمه ده کې مشفقون راځي، تقریبا دا 15 آیاتونه د الفاظ پکې راځي. امام ابن کثیر د دې آیات کریمه لاندې لیکلي دي، وی عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چې دلته الله تعالی فرمای دا مؤمنان اعمال کوي او یریږي. هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، دا غني گناهونه کوي، چرته غلا باندې یریږي، چرته بدکاری باندې یریږي، چرته د شراب او بسکلو باندې یریږي او خپه او پریشان دي. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایي لا یا بنت الصدیق، وینا اید ابو بکر صدیق لوری، ولکنهم الذين يصلون، لیکن دا غنیکان بندگان دی منځونه کوي، تهجد کوي، ويصومون روزي نیسي، ويتصدقون صدقات ور کوي، وهم يخافون الله يقبل منهم، او د دین یریږي دا عمل به قبول نشي او رد نشي چرتا. د دغه وجنا علما فرمایي چې عمل کول آسان دي، لیکن عمل په داسې طریقې سره کول چې الله تعالی قبول کړي دا ډېر ګران کار دی. یا عمل کول آسان دي لیکن عمل د ځان سره وړل دا ډېر ګران کار دی چې ځان سره یې به ویسو، هسې نه چې د ریا د وجې نه برباد شي، هسې نه د غیبت د وجې نه برباد شي، هسې نه د بل مسلمان حق مې نه خوړلی د هغې وجې نه زما عمل برباد